دا په هرات ولایت کې هغه ګودام دی چې د هرات ترڅنګ ورته له یو شمېر نورو ولایتونو هم د څارویو پوستکي یا څرمن راټولیږي او په لسګونو کسان پکې دمګړی په کار بوخت دي. دغه ګودام ته د هېواد له ډېری ولایتونو څخه پوستکي یا څرمن راځي او وروسته له وچولو بهرنیو هېوادونو ته صادریږي ترڅو بېلابېل توکي ترې جوړ کړي. د یاد کارخونې او نورو مسؤلینو په خبره په اوس وخت کې له هرات څخه پاکستان، ترکیې او چین هېوادونو ته د پوست یا څرمنو صادرات کیږي چې په میاشتني ډول د صادراتو کچه تر 50,000 ټنو رسیږي. بر هفته 10-15 موتر بار به گمرک میره، تقریبا به ترکیه، به پاکستان، به چین ما صادرات داریم. تقریبا به ماه 50,000 تن 60,000 تن صادرات میشه. د پوستکو د وچولو په دغه کارخونه کې په کار بوخت خلک خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره ده او کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، خو د سوداګرو څخه غوښتنه کوي ترڅو په هېواد کې دننه د چرم پروسس او جوړولو فابریکې پرانیزي ترڅو په کارونو کې زیاتوالی راشي او هغه خلک پکې په دندو وګمارل شي چې د بیکارۍ له امله ستونزو سره لاس او گریوان دي. یک موتر پوست که هست خشک تقریبا 20 تن اینجا که هست جنگل بار باشه به داخل افغانستان مشکل نداره، به داخل پاکستان که بره یه تا به کراچی میره. له بلې خوا د دغه ګودام مسؤل د شته ستونزو او د پوستکو د بیو له ټیټوالي څخه شکایت کوي. دوی زیاتوي پخوا په هرات کې تر 20,000 کسان د پوستکو یا څرمنو په کاروبار کې په کارونو بوخت وو، خو اوس یې شمېر له 2,000 تنو هم کم شوی دی. تقریبا 20 سال میشه ما داخل می فابریکا و داخل می پست و کار صبرادا و کار و پست اینا هستیم. ما می ایران و اینا خیلی کار کردیم، باز هم هرچی کار کردیم این جگاه نشد، بیا اومدیم من کشور خود خو حال فعلا همین جگاه کار مساعده برای ما. نرخ ارزی بسیار به حساب خارج پایین آمده، چرا که بدیل از چین بساخته چرم استفاده زیاد نداره. بعد از اون نرخ ارزی بسیار مثلا به این جگاه کم است. بعد دیگه فعلا راضی هستیم، شکر. د کارخونو د مسؤلینو په خبره د پوست یا څرمنو په کاروبار او صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی، خو بیې یې د پخوا په پرتله ډېرې راښکته شوي دي چې د یادې برخې کاروباریان یې ناهیلې کړي دي.